الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. دا بعض اکابر اجلو صحابه کرام ذکر میں شروع کړو. یو لوی صحابی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر مبارک چې د هغې وفاتم په رجب په دې میاشت کې شوی دی. دې میاشت ته د زبرګې میاشت موږ پښتانه وایو او عرب ورته د رجب میاشت وایي. نو د هغه د واقعې ذکر درته کوم د یو څو مقصدونو دپاره. نوم د عباس دی او د والد صاحب محترم نوم یې دی عبدالمطلب. د نبی علیہ السلام د والد محترم عبدالله صاحب دی رورو. نو د حضور پاک تره دی. د نبی علیہ السلام مبارک د پیدایش نه دی تقریبا 2 کاله مخکې پیدا دی. یعنی د حضور پاک نه دی 2 کاله مشر د عمر په لحاظ. خو خیار دومره چې یو ځل ته چا تپوس وکړو وی ته مشر یې او که نبي علیه السلام مشر دی؟ نو د زړه کې سوچ وکړه که ده ویم چې نبي علیه السلام رانه مشر دی نو په دروغو کې راځي ځکه عمر خو زما زیات دی. او که ده ویم چې زه مشر یم نو بیا خو بیادبي راځي. نو ده وی انا اسن وهو اکبرو وی په عمر کې ته زه زیات یم خو ګورې مشر هغه دی. لویوالی خدای غله ورکړی دی او مشري د هغه نه. نو 2 کاله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د عمر په لحاظ باندې مشر. په مکه مکرمه کې کار څه کو؟ نو د عربو خلکو ټولو به تجارت کو، د مکې خلکو. ځکه د مکې چې کومه ځمکه ده نو هغه فصل نه زرغونی. قرآن شریف ورته وادن غیر ذی زرع ویلې ده. فصل نه زرغونی او نه پکې داسې د میوې بوټي کېږي. نو د مکې د خلکو ټول کار په تجارت به. اوس هم د مکې خلک تجارت کوي او عموما په مکه کې سرمنې ډېرې زیاتې وي ځکه خلک حج له عمرې له چې راځي نو ذبحه کوي، ګډانه لالئ، چیلې لالئ. نو هغه سرمنې دقلته پاتې شي. نو د مکې د خلکو لوی معاش به ده چې دوی به سرمنې خرڅولې په خلکو. سرمنو ته ضرورتي بورقې ته جوړېږي. هغه زمانه کې به د خلکو ځان له ګوډې جوړول، سپلی به یې ته جوړولې. اوس هم د چمړې لوی صنعت دی. نو دې تاجرو ذاتي طور او د بیت الله خدمت پې کو. د حضور پاک مبارک د خاندان دا عربو په دې قبیلو کې بعضې کارونه د بیت الله تقسیم کړي. نو د نبی علیه السلام مبارک خاندان ته چې د بیت الله کم خدمت رسېدلی و د میلمنو او د زمزمو چې د بار نه به میلمانه رالل دی به خیال ساته، قدر به یې کو. او د زمزم د اوبو ټوله نگرانی به د حضور پاک د خاندان په ذمه وه. نو حضرت عباس رضی الله عنه ته د خپل نیکه نه او داسې نسبن دا 2 څیزونه په وراثت کې ملو شوي. د حاجیانو خدمت پې کو، د میلمنو عمرې له به چې څوک رالل د هغې خدمت پې کو، د میلمنو. او د هغې نه علاوه د زمزم د اوبو مشري ټوله دوی سره وه. زمزم اوبه راوښکل او هغه بیا په چاټو کې محفوظ کول او د کوي او د بورقې خیال ساتل. او بیا د حج او د عمرې په سیزن کې خو به خلک ډېرو نو دوی به خپل بچي او ویرونه ټول راجمع کړل او په بورقو به په زیات تعداد کې اوبه راایستلې. یو لوی سعادت چې دته حاصل دی دا چې دی په ماشوموالي کې رک شوی. نو چې دی رک شو نو مور یې منښته کړې وه. وی که زما دا زوی عباس خدای پیدا که نو زه په بیت الله د ریخمو غلاف اچو. په بیت الله به غلاف د مخکې نه
خو د ریخمو نه عامه کپړې نه به غلاف جوړ کو د بیت الله د پاسه به واچو. دا یو عزت دی، یو احترام دی، لکه څنګه چې د قرآن شریف نه خلک رومال تاوی. نو وی که زما دا زوی خدای پیدا کړ نو زه به د بیت الله د پاسه د ریخمو غلاف اچوم. د ریخمو کپړه خو ډېر قیمتي وي. نو الله دې پیدا کړ، نو مور یې هغه نظر پوره کړ، نو د ریخمو د ټوکړې نه یو لوی غلاف جوړ کړ او هغه یې د بیت الله نه تاو کړ. نو که تا نه څوک تپوس وکړي چې د بیت الله د لومبې د ریخمو غلاف چا تاو کړی دی، نو دی جواب دی چې دا د حضرت عباس رضی الله عنه مور دا قیمتي غلاف. او ولې تې تاو کړ؟ دا د ده د روکېدو او د پیدا کېدو په نظر چې دی خدای پیدا کړي منښت یې کړی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه خو 2 کاله مشر خو تقریبا 2 کاله مشري کشري لوی خبره نه ده. نو یو ځای لوی شوي دي او یو ځای ماشوموالی تیر کړی دی او هلکانه تعلقات یو بل سره ډېر مضبوطه او نږدې و. نو د نبي علیه السلام سره د نورو ترونو په نسبت د ده مینه زیاته وه. د اسلام نه مخکې چې دا د اسلام نو ښکاره کړی، نو هم په پیغمبر علیه السلام به ډېر خفه کېده. او تاسو یې له دې خبرې نه اندازه ولګوئ چې د مکې د هجرت نه مخکې د مدینې خلک راغلي وو. نو د مدینې شریفې خلکو په مینا کې د یو غونډۍ لاندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې 2 کسانو یا 3 کسانو په شریک ایمان راوړل، مسلمانان شو. نو دې بیعت ته بیعت عقبه وایي، عقبه غونډۍ ته وایي. د غونډۍ لاندې دا بیعت شوی، نو ځکه بیعت عقبه ورته وایي. او چې کوم ځای کې د هغه غونډۍ شاته لاندې بیعت شوی، نو بیا د ترکو په زمانه کې ترکیانو هلته یو جومات جوړ کړی د نښې دپاره چې دا هغه ځای دی چې د مدینې خلکو په نبي علیه السلام ایمان راوړه او حضور پاک سره بیعت کړی. نو هغه جومات مخکې نه موجود و، خو د یو غر شاته و. اوس حکومت هغه غر لر کړی دی، میدان یې کولو کړی دی، نو جومات راښکاره شوی دی. زیړ رنګ وله زمونږ سعودي حکومت ورکړی دی ښکاري. نو ډېر خلک دا وی دا ګوره په غر کې دننه جومات راوتی دی، خو دا جومات په غر کې دننه نه، دا د غر نه شاته غر یې ونړو، جومات راښکاره شو. د دقه جومات په ځای باندې دا مونږ خلک چې ورته غټ شیطان وایي چې دا سړي اولی او راکوزیږي او ته بیت الله ته راځې او ښي طرف ته وګورې، نو دا جوماتګي به راته ښکاره شي. نو دې انصارو 2 کسانو چې په پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړه، نو حضور پاک له دعوت د مدینې ورکړه. وی ته مدینې شریفې ته زمونږ وطن ته راشه، دلته تا ته هم تکلیف دی او مرګرو ته دې هم تکلیف دی او د مکې کافران ضرورا در رسئ، هلته به ته محفوظ شي. نو حضرت عباس لا دغه وخت خپل اسلام نه دی ښکاره کړی، خو په موقع موجود دی. نو ګوره د مینې اندازه لګي. هغې د مدینې خلکو ته ویې د مدینې خلکو تاسو زما دارواره بوځئ خپل وطن ته، د دې حفاظت په څوک کوي؟ دلته خو که د دشمنان ډېر هم زیات دي، خو یو مضبوط قوم یې دی، تربورانی دي، رشته دارانی دي، لوی قوم یې دی. د هغه قوم په وجه دې محفوظ دی، دته څوک غږ نشي کولی. نو که تاسو دې بوته په مدینه کې خبره د قوم نه، نو هسې نه څوک تکلیف ورته ورونه رسئ. نو تاسو خې بوځئ، ستاسو د ده خوښه ده که د سره دې لاړ دې شي، خو ګورې که ده ته په مدینه کې چا تکلیف ورسو، نو زه به ستاسو له دې 2 کسانو نه د هغې تپوس کوم. تاسو نه به زه تپوس کوم، دا به نه وایه چې دا فلانکي او دا فلانکي او فلانکي، زه پیش او بیا تاسو پیش. هغې ورته څه وی؟ هغې ورته وی ته مونږ ته حواله که، نو ستا پیریان هم ته خلاص. تاسو د مکې خلک د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په قدر نه پوهېږئ، تاسو سره د قدر نشته. مونږ پوه شه ده ته به هله د بل لاس رارسي چې مونږ ټول ټوکړې ټوکړې شو، چې مونږ نه یو ټوکړی شي، ده ته چا لاس هم نشي رارسېدی. خو خیر حضرت عباس رضی الله عنه د هغه خپلې مینې اظهار وکړ. نبی علیه السلام مبارک هجرت وکړ مدینې شریفې ته، او دی په مکه مکرمه کې و. دی پټ مسلمان و، دننه مسلمان و، خو لا اسلام یې نو ښکاره کړی. نو چې کله د بدر غذا جوړېدله، نو نبی علیه السلام صحابو ته 100 کسان وښول، یو یې پکې عباس وښو.
وی ګورې که عباس ته له مخې له راغی نو د تورې غزار پې ونه کوي. یو څو کسان یې وی ما ته پته ده چې دا د زړه نه مسلمانان دي او د څه وجې نه دوی خپل اسلام نشي ښکاره کولی نو په دوی به توره نه اوچتوي. نو یو صحابي دی حضرت ابو حذیفه رضی الله عنه هغه د نبی علیه السلام مخکې ودرېد. هغه د خوش طبیعتۍ نه دا خبره وکړه وی ښه د الله رسوله زمونږ پلار او زمونږ زوی او زمونږ تره او زمونږ ماما به مخې له راځي هغه به وجنو او ستا تره به نه وجنو که زما د تورې لاندې راغی که مې پرېښود سر به مې تی خوا غورځولی. حضور پاک مبارک مسکی شو. حضرت عمر ته مخ ور واړو وی عمره وی ابو حذیفه ته خیال دی وی زما تره د نورو خلکو سره سموي چې نور خلک به د تورې لاندې راځي او وجنم به نو عباس که د تورې لاندې راغی دی به م وجنم. ګوره زما ترې نورو خلکو سره برابر کړه. ګوره دې له د پیغمبر علیه السلام مینه معلومیږي چې څونه محبت یې دی. اتفاقا همغسې وشوه د بدر په جنګ کې او یا کسان کافران مردار شو او یا گرفتار شو. یو پکې دی چې دې ونیولې چې نو جنګ کې خامخا د خلکو نه جامې او کپړې شلېږي نو دې مدینې منورې ته راوستل. نو حضور پاک دا قیدیانو باندې نبی علیه السلام ګوره ډېر رحم کړی دی. ظلم یې قیدیانو سره هم نه دی کړی. نو حضور پاک صحابو ته حکم وکوي لاسونه ولا شاته وتنه او یو دوه کسان یو کس بوځي او په کور کې لکه د میلمه په شکل وساتئ او خیال یې وساتئ چې درنه ونه تښتي. اتفاقا دی چې کوم صحابي له ورکړه د پیغمبر علیه السلام ګاونډي و د دیوال ګاونډي او رده کمیس نو عبدالله ابن ابی چې د منافقانو سردار دی رئیس المنافقین نو هغه خپل هغه د قدیم لوړ دنګو او هغه هم لوړ دنګو نو په حضرت عباس د بل چا کمیس نه پوره کېده. یو کمیس راوړه په دنو برابر بل چا راوړه په دنو برابر. نو عبدالله ابن ابی هغه خپل کمیس راوړه او حضرت عباس ته یې ورکړه. نبي علیه السلام لوی صاحب زما دا کمیس ورته واچوه. نو نبي علیه السلام ورته د هغه کمیس واچه. دی خو منافقه خو دا یو احسان یې وکړه چې حضور پاک له تره له خپل کمیس ورکړه. نبی علیه السلام د چې احسان ګورې په ځان نه دی پرېښی. په یو موقع فرمایلي و د وفات نه مخکې وی په ما چې د چام څه ښېګړه ما سره کړې ده ما هغه له د هغې بدل ګورې خلاص کړی دی. په ما د چا احسان نشته او نه د چا ښېګړه شته. یو کس داسې دی چې د هغه د احسان په ما د پاسه پروت دی چې هغه حضرت ابوبکر صدیق دی او د هغه د ښېګړې بدل ما هغه له نه دی خلاص کړی. د هغه د هغه ښېګړې بدل به الله هغه له د قیامت پر ورځ خلاصوي. دا یو نقطه نبی علیه السلام د وفات نه مخکې ویلې وه. نو په حقیقت کې حضور پاک احسان د چا په ځان نه پرېښود. که چا به څه شی راوړه په خپله فرمایي نبی علیه السلام وی چې څوک دله هدیه راوړي تا ترغیب ورکوي وی دوستان یو بل له هدایه یوسئ وی په دې مینه زیاتېږي. او بیا فرمایي چې څوک دله هدیه راوړي نو ته وله بدل ورکه او که بدل د سره نی یا نشي ورکولی یا هغه خفه کېږي چې ما له ته عوض راکې نو دعا ورته وکړه. دول اسم ورنه کې نو دعا ورته وکړه. دا د پیغمبر علیه السلام مبارک طریقه ده. نو چې چا به یو شی راوړه نو نبي علیه السلام به د هغې بدل ورکو. یو مثال به یې درکړم. یو صحابي نبي علیه السلام مبارک له یو اوښه راوسته. نو پیغمبر علیه السلام یو بل صحابي ته ورشه او دله د دې په مقابله کې لس اوښان ورکړه. اوس یو او لس څونه شی دی نو چې هغه لاړ نو لس یې وله ورکړل نو چې چا ډالۍ راوړې وه نو هغه خفه شو ویله بیله لسه ما له لس راکړل. نو صحابي راغی نبي علیه السلام ته الوی چې صاحب هغه خو په هغه لسو خفه دی. نو پیغمبر علیه السلام مبارک وی عجیبه خبره ده د یو راوړو ما وله د هغې په مقابله کې لس ورکړل اوس بیا هم خفه کېږي. یاره وی څوک مړه مې غواړي چې د بعضې خلکو نه زاړو هدایاړو قبول نه کوم خو لیکن د الله حکم دی د شریعت نو داسې نشم کولی. نو دومره به پیغمبر علیه السلام د مسلمان د ډالۍ په مقابله کې ډالۍ به یې راوړه یو په لس به یې بدل ورکاو. نو عبدالله ابن ابی خو منافق دی او دله کمیس ورکه. نو چې کله عبدالله ابن ابی منافقه مړ کېده نو وصیت یې وکړه. زوی یې سوچه مسلمان د ده نوم هم عبدالله دی او د زوی نوم هم عبدالله دی. نو هغه زوی یې نبي علیه السلام ته راغی وی د الله رسول زما پلار دوه وصیتونه کړي. یو وصیت خو یې دا کړی چې ته خپل کمیس راکړه چې زه یې د پلار ته واچوم. ما وایي چې په ما د نبي علیه السلام کمیس راواچوه.
او دویم دا چې جنازه به ته کې. نو دغه وخت پورې لا د منافق د جنازې نه منع نه وراغلی. نو نبی علیہ السلام خپل کمیس را واغشته او دلی ورکړه، ها دا د پلار له یوس. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته وی دا الله رسول هغه منافق عبدالله ابن ابی له خپل کمیس ورکړه، ستا برکتی کمیس هغه کافر له ورکې. نو نبی علیہ السلام مبارک دوه خبرې وکړې، وی عمره وی کدی منافق ته او کافر مړ شو نو زما کمیس وته اس پیدا نشي رسول، کافر ته اس پیدا نشي رسول، لیکن زه ول زکه ورکوم چې انه کسا عباسا، عباس ته د ما تر له یو وخت د کمیس ورکړو چې دا هغه بدل ولا خلاص کړ. ګوره سونه مو د مخکې عباس د کمیس ورکړو، لیکن نبی علیہ السلام ولا هغه بدل خلاص ک کمیس یې ورک. نو بیا چې وی جنازه تیار شي ما ته سوال جواب وکړه. نو چې جنازه تیار شو نبی علیہ السلام ته سوال جواب وکړو دی لا مقبره. نو چې څنګه مقبره ته لاړ او دی جنازې ته ورمخ کې شو حضور پاک، نو حضرت عمر ورغه د لمن نه کلک رونی وی دا ته پچا جنازه کې دا الله رسول عبد الله ابن ابي منافق على عبد الله ابن ابي، فعبد الله ابن ابي جنازه کې فلان کې منافق، فلان کې وخت کې دا نو ویل، فلان کې وخت کې دا نه دی ویل. حضرت عمر کې خو بیا د چا پروا نشته، خو د دین په معامله کې سخت دی. اشدهم فی امر الله عمر، د خدای په دین کې سخت انسان خو حضرت عمر دی. او د صحابه ګورې دا دوه صفتونه مو ما چې درته وي دوه صفتونه دي. یو صفت والذین معه، د نبی علیہ السلام سره چې کوم ملګري دي نو د هغوی دوه صفتونه دي. اشداء علی الکفار، د کافر په مقابله کې سخت دی، بیا نرمي ورسره نه کوي. اشداء علی الکفار، سخت دا چلنه نفرت دی د کافر. مسلمان ویم دی ته چې د کافر نه بر د نفرتي الا ان تتقوا منهم تقات. قرآن حکیم کې بل ځای کې راځي که مثلا یریږي او د خولې نه څه نشي ویلی، یا بعضې وخت کې سړي باندې څه د حکمت د وجې نه څه ونه وایي، یا د یرې د وجې نه ونه وایي، یا بل څه وجې ابه ظاهرداري به خو د زړه نه به د کافر سره مینه نه ساتئ، د زړه نه به کافر سره محبت نه ساتئ. دا د شریعت قانون دی، دا د الله وینا ده، دا به نه کوې. ومن یتولهم منکم فانه منهم، قرآن حکیم کې الله وایي کافر سره چې چا دوستانه تعلقات وساتل دې د هغوی نه شو بس. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، قرآن کې الله وایي لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. دې کافرو سره دوستانه به نه کوي، بالکل به نه ساتئ د کافرانو سره دوستانه. ولې کافر ستا دوست کېدی نشي، دې به تا له موقع ګوري چې کله یې د له موقع برابر کړو تا باندې به دې حمله کوي. د مار مثال یې د مار د پاړو دوست کېدی شي نو الا تتقوا منهم تقات. پس غرض باندې څه حکمت توجه که ځان ته ساتي بیا خبره ده، خو د کافر سره دوستانه به قطن نه ساتي. نو حضرت صحابه دا صفتو اشداء علی الکفار او رحماء بینهم، خپل منځ کې سره رحما رحم والا. دا قرآن وینا ده. داسې یو بل سره مینه لکه ضرور سره چې مینه، داسې یو بل سره محبت لکه د پلار او د زوی او د زوی د پلار چې یو بل سره محبت دي. دا صحابه صفت دی. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا پروا نه چې زوی به خپه شو، تربور به خپه شو، پلان کې به خپه شي. وې صاحب دا ته چا جنازه کې عبدالله ابن ابی او یعد عبدالله ابن ابی هغه ټولې خبرې شمار، پلان کې وخت کې تا ته دا ویلو، مسلمان ته دا، پلان کې وخت کې 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 دا، به د جنازه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مسکی. بخاری شریف کې راځي دا هغه زړورتیا ته کتل او نبی علیہ السلام مبارک ورته مسکی او تا ته الله نه دی ویلي قرآن کې ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. کته او یا کرتم دوی له بخنه وغواړي دې نه بخه ستا خوښه ده، بخنه غواړي اکه نه غواړي. جنازه خو بل مسلمان له بخنه غوښتل دي، نو تا له اختیار دی بېشک بخنه غواړي که نه غواړي، خو که او یا ځلی بخې بخنه غواړي نه بخم. نبی علیہ السلام ورته څه وایي؟ ګوره دلایل شروع شو، حضور پاک ورته مسکی شو. وی عمره که ما ته دا پته ولګېده چې د او یو نه زیاته استغفار باندې دی الله بخي، نو زه ولې د او یو نه زیات استغفار یو کس خدای د دوزخ نه بچ کوي او زما په کړاو بچ کېږي، نو دې کې څه دي؟ اخر عني یا عمر، عمره ما نه رستو شه او ورمخکې شو جنازې پې وکړه. چې جنازه وکړله فورا قرآن حکیم کې دا آیت راغی. ګوره د الله شي کې حکمت دي، مخکې نه منې کو، خو چې وی که نو الله منع کړه.
ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. نن پس به د منافق او د کافر په پاس اوس دی وکړ بیا باندې دې ته موافقات عمر وای. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا چې یو یا نبی علیہ السلام مبارک ته یو حکم نازل کړی چې دا د عمر درې مطابق دی، دا لري ټیک ده، یو پکې دام دی. حضرت عمر برستو جړل وی ما ډېر لوی زړورتیا کړې ده، نو ډېر زړورتیا کړه، خو دې کې حکمت سو. حضور پاک ډېر هوښیار وی عمره وی دې دپاره په د جنازه کومه لیسلم الف من قومه، لوی قوم دی، زرګونه قوم دی چې هغه د جنازې د وجې نه خدای پاک چېرته مسلمانان کړل. خدای ځکه مخکې منې کوم نه، نو چې نبي علیه السلام په دې عبدالله ابن ابی جنازه وکړه د هغه د زرګونو قوم خدای سوچه مسلمانان کړل. پوره پکې یو حکمت راغی د الله را طرف نه، مخکې نه منې کړي وروسته یې منې کړي، پرېږده چې لږه ښېګړه وکړي چې قوم یې خدای مسلمانان کړي، زرګونه خلک خدای مسلمانان کړي. بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې د حضرت عباس د کمیس په بدل کې رسول الله مبارک خپل کمیس ورکړه عبدالله ابن ابی له جنازې پرې وکړه، او د هغې حکمت هغې کې دغه خدای فلسفه راوویستله، نو کمیس ولا هغه ورکړه. نو دې چې په کم کور کې تړلی شوی و شاته نه، نو هغه د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور سره خواږه، نو ده به د شپې فریاد کو. نو بیبي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین وایي چې مونږ به د نبی علیه السلام د شپې خوب نه کوو، کله به دنته او کله به بار ته. خدایا نبی علیه السلام نن خوب نه ورځي، کله به د کوټې نه بار راووته او کله دننه، او چې د مخ مبارک ته مونږ وکتل نو ډېر زیات پریشان و. صاحب خیر دی، ولې اسم خدای به خیر کړي، مونږ ته یې غږ هم نه کوو او پریشان هم ډېر دی، او دونه پریشانه دی چې د مخ نه پته لګي، خوب هم نه ورځي. وی ما اندازه ولګولو هو پته ولګېدله دا عباس بیرګي اوري، هلته عباس هغه بل کور کې دی او هغه بیرګي اوري، دا ځکه خوب نه ورځي. ام المؤمنین زر هلته سوال جواب ولېږه، وی داسې وګورئ چې عباس بیمار دی، تکلیف دی ورته، او که څه چل دی د هغه بیرګي دلته نبي علیه السلام اورو، پیغمبر علیه السلام مبارک له خوب نه ورځي. هغې چې وکتل نو هغه د هغه دا مټې لږې سختې تړلې شاته، نو د هغه سختو مټو د وجې نه حضرت عباس زبیرګي کوي، نو هغې وله زر هغه مټې سستې کړلې، نو چې سستې کړې د هغه زبیرګي قلار شو. نو زر بیا چې زبیرګي قلار شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم له خدای پاک خوب وروسته او بیا ویده شو. اوس دوه خبرې د دې نه رونو معلومې شو. زه خو یم دونه ګرمي نشته، خیر بندې کاسې شور یې ډېر جوړ کړی، نشته ګرمي، شور یې ډېر جوړ د نبي علیه السلام مبارک د سره مینه چې څومره مینه یې ورسره دا دی چې هغه زبیرګي کوي، نو نبي علیه السلام مبارک له خوب نه ورځي. او دویم د پیغمبر علیه السلام مبارک انصاف ته معلوم شو چې دی چونکې قیدي دی، نو د ده دپاره نبي علیه السلام سفارش نه کوي چې ورشه او دا مټې وله سسته کړي، ولې ځکه بیا به انصاف قایم نشي. ټول قیدیان دي، د ټولو دپاره مټې تړلې شوي دي، د خپل تره دپاره ولې سفارش وکړو، نو سفارش یې نه کوو. نو بیا چې کله د بدر د قیدیانو متعلق فیصله کېدله، صحابه کرامو میټینګ وکړه، وی څوک چا وی وجل پکار دی، چا وی صاحب خیراتي پرېښودل پکار دی، چا وی فدیه ته اخیستل غواړي. نو فیصله په دې وشوه چې له دې نه به فدیه والي، جرمانه څومره جرمانه دومره. نو یو کس به یې را مخکې کو او یې ته خپله جرمانه، ته تا باندې دومره جرمانه، سوال جواب وکړې مکې ته چې تاسو پسې جرمانې راولېږي. نو حضرت عباس را مخکې شو، نو نبي علیه السلام مبارک ورته عباس کاکا ته به دوو کسو جرمانه ورکړې. وی دا ولې؟ نو یو د تره د رواره د عقیل، د علي صاحب ورور عقیل هم په دې کې ګرفتار و، یو عقیل د رواره دی، هغه غریب دی، هغه سره څه نشته، نو د هغه به هم ته ورکې او د خپل ځان به هم ورکې. نو دی ورته وایي چې د الله رسوله تا ته پته نه ده چې زه مسلمان یم، زه خو دړه نه مسلمان یم، زه خو کافرانو ځان سره د مکې په زور باندې راوستی به. حضور پاک ورته وفرمایل دړه نه د الله خبر، دړه معامله د ما سره نه ده، هغه الله سره ده، مونږ خو ظاهر ته ګورو، او ظاهر کې د کافرو په صف کې ولاړ وي، مونږ نیولې فدیه به ورکړې. وی ما سره کم ده، تا ته پته نه لګي چې زه غریب یم، ما سره څه نشته. نو نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمایل ولې چې ته کله را روانېدې جنګ له، نو تا بټوه راواغېسته او خپلې بیبي له دې ورکړه ام الفضل، او ورته دې ده ووي چې دا واله او زه جنګ له ځم،
که زه واپس جمدې رالم خو ماله به یې راکې، او که زه مړ شم نو دا ستا دي، بټوه دې نه ده ورکړې، ته ما سره پیسې نشته. وی د الله رسول زما دې قسم په الله چې ته د خدای رښتونی پیغمبر، شک شوبه پکې نشته. وی د دغې بټوې نه یو زه خبر یم، یو زما بیبي ته خبر ده، بل چا ته پته نه لګي. معلومیږي دا چې ته الله خبر کړې، د الله رښتونی پیغمبر. نو ګوره ډبل فدیه ترې واغېسته. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم انصاف. یعنې که دی ویلې وې، نبی علیه السلام دا ویلې وې چې دا زما تره دی او د فدیه معاف، نو صحابو کې دا مجال نو چې د پیغمبر علیه السلام د خبرې په مخ کې هغوی خبره کړې، هغوی به بالکل، بلکې وی به مې ورته انصارو د مدینې انصارو یو عجیبه خبره وکړه. د حضرت عباس د نیا چې وه د عبدالمطلب مور، دا د انصارو د بنو النجار قبیلې وه د مدینې. نو انصار ټول پاسېدل او نبی علیہ السلام مبارک ته وایي چې وی د الله رسوله دا عباس زمونږ خورایې دی او د ده فدیه مونږ نه غواړو، د ده دا فدیه ده ته معاف ده. حضور پاک مبارک وفرمایل داسې نه کېږي چې څنګه دا نور فدیه ورکوي نو داسې به زما راتره عباس هم فدیه ورکوي. دا ته یو بله مسله معلومه شوه چې د بادشاه د خپل او د پردي په منځ کې سره رعایت نشته. شرعي حکم کې خپل او پردی، د بادشاه تره، د بادشاه رور، د بادشاه زوی او پردی، دا یو برابر دی، فرق پکې نشته. فدیه ترې واغېسته، بیا یې پرېښود. نو د فتح د مکې نه لږه موده مخکې حضرت عباس راغی او مدینې منورې ته. خیبر چې کله فتح شو په سن 7 هجرۍ کې، خیبر د یهودیانو یو لوی ګړو د مدینې منورې په ګاونډ کې فتح شو. نو یو مسلمان دی، حجاج نوم دی، حجاج ابن علات، حجاج ابن علات دی لاړ مکې ته. په مکه کې د بلا سامان او مال او دولت او دراهم دنانې ډېرې پیسې وې. نو چې دې څنګه لاړ نو د مکې خلک ترې راتاو شو، وی هلکه دا دې یوم ګیر که، نو د ځان خلاصو. نو ده وی چې هلکه زه خو تاسو له یو خوش خبری له راغلی، یو زیری در کوم. وی څه؟ وی نبی علیہ السلام په خیبر باندې حمله وکړه او ناکام شو، دروغ یې وی، ناکام شو او بلا مسلمانان پکې شهیدان شو، مړه شو. او د مسلمانانو نه ډېر لوی مال په غنیمت کې هغې واغېسته، د خیبر خلکو په غنیمت کې ته په بلا د دنیا دراهم او دنانیر او بلا مال واغېسته، او ډېر زیات مسلمانان مړه شو او ډېر زیات مسلمان. نو چې دا خبره د مکې خلکو واورېده، د مکې خلکو باندې لوی جشن راغی. تر دې حده پورې یو ټکي پکې دا م وایي چې نبي علیه السلام هم زخمي دی او پته یې نه لګي، د هغه هم پته نه لګي. او زه رالم، وی ته څنګه رالې؟ وی زه د خپل مال وړمه، وی د خیبر یهودیانو چې د مسلمانانو نه کوم غنیمتونه اغشتي دي، نو وی دا د مکې خلکو نوې جامې واغوستې او یو کور کې مبارک شه او بل کور کې مبارک شه چې مسلمانانو په خیبر کې شکست ومونته او دونه خلک پکې مړه شو او دونه قیدیان شو او مالونه هم ترې لاړل. لوی په مکه مکرمه کې څومره چې کافر دی یو بل له مبارکۍ ورکوي او خیراتونه دي او زیرې دي او یو جشن دی په مکه کې. حضرت عباس رضی الله عنه خو دې وخت کې لا په مکه کې و، هغه په کور کې لوی ماتم دی، په دې خفه دی چې زما درواره به څه حالي او دا څه چلو شو، څه ونه شو. ګوره لنه خو دې مسلمان دی. نو پټ راووت هغې حجاج لا یو طرف ته ورغی غیظان لکه یا لکه وی دا څه مسله ده؟ وی چپ شه عباسه غږ مه کوه، خبره الاوړې ده. وی څنګه الاوړې ده؟ وی ورواره دې فتح مونتې ده او بلا د خیبر یهودیان یې مردار کړي دي. او وی زه داسې وخت کې را روان شم چې د خیبر د لوی بادشاه لور د نبي علیه السلام په امهات المؤمنین کې داخله شوه او ډېر لوی غنیمتونه او ټولې قلاګانې فتح شوي دي. نو یې نیکبخته موږ له خو دې پړه تیاره کړه، د مکې خلک مبارکي کوي. ګورې عباسه 3 ورځې پورې غږ ونه کوې، د دې پسې چل خپل مال وړمه، دا چل مې جوړ کړه چې خپل مال ته اوسم. او ګورې که 3 ورځو نه مخکې دې الوې دي ما پسې په لاره را منډه کېږي او به مې نیسي، 3 ورځې پورې غږ مه کوه، 3 ورځې پس بیا وایه. بس حضرت عباس خوله کې خوشحاله شو. نو هغه چې دی څنګه د حجاج واپس لاړ او خپل مال یې غونډ کړ لاړ، نو هغه چې ته ټینګېدی شو. نو په 3 ورځ باندې ولمبل او خشته جامې یې واچولې او پټکې وو او خوشبو یې پورې کړه او راغې د بیت الله نه ګیر چاپېره طواف کوي. خلکو یې دا اوس وګورئ هلته یې روارت او ویرون او د دنیا مسلمانان چې څومره دي هغه مړه شو او
څه قیدیان شو او دا دې هغه مونږ ته دا ښکاره کوي چې ګنې زه غمجن نه یم. نو چا یې تپوس وکړه چې ستا په قوم او ستا په خلکو په مسلمانانو باندې خو ډېر لوی تکلیف راغی او تا خشته جامې اچولې طواف کې، وی دا چا درته ویلي دي؟ وی دا حجاج. وی خبره تا لوړې کړې ده، خیبر فتح شوی دی، مسلمانانو فتح کړی دی او د خیبر غنیمتونه مسلمانانو وړلي دي. وی تا ته چا ویلي دي؟ وی ما ته حجاج ویلي دي. وی مونږ ته خو یې داسې وي ستاسو نه مال پسې چل ولوړه. نو بس بیا پې د مکې خلک پې شو چې یاره دې خو د مسلمانانو په تکلیف باندې خفه کېږي او د مسلمان په خوشحالۍ باندې خوشحالېږي، نو چې دې کله پېښ شو چې زما په اسلام خو د مکې خلک پېږي، بیا مدینې شریفې ته هجرت. بعض علما لا دا هم وایي چې د هجرت په دې وجه نه کوو چې نبي علیه السلام ایثار کړی چې ته هجرت مه کوه، د مکې د دې کافرانو مونږ له جاسوسي به کوې. خیر مدینې شریفې ته لاړ. چې مدینې منورې ته دې لاړ، د حضور پاک مبارک د یو ډېره ښایسته ښکلې استقبالیه وکړه او عامو خلکو ته یې دغ وي ای خلکه، وی عباس زما کاکا دی، زما تره دی، او عم الرجل سن و ابیه، او وی تره د سړي دا د پلار په مصري د پلار په دی. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جومات کې ناستو او دا حضرت عباس ولا راغی. نو نبی علیہ السلام مبارک ته مخامخ ودرېد، وی د الله رسوله وی چې مونږ تا سره ناست یو، نو وی خلک زمونږ لحاظ ساتي او زمونږ خیال ساتي او قدر هم کوي، او چې ستا د مخې نه اخوا شو بیا زمونږ خلک هغسې قدر نه کوي، عزت هم نه کوي. نو نبی علیہ السلام مبارک صحابه ټول د مدینې انصار مهاجر راغونډ کړل په جومات کې او په منبر باندې کېناستو او ټولو ته یو شان تقریر وکړو. وی ای خلکه تاسو دا نه خوښوئ چې د ما چا سره مینې او تاسو سره مینه وکړئ؟ هغې وی د الله رسوله ولې دا نه خوښوو؟ وی ښه چې د ما چا سره مینه به ورسره کوې؟ وی او وی تاسو ته پته نه لري چې عباس زما تره دی او عم الرجل سن و ابیه، او د سړي تره دا د پلار په مثل باندې وي، ای زما د پلار په مثل. ای خلکه ټول دا اعلان واورئ چې که چا عباس سره مینه وکړه نو ما سره مینه وکړه، ومن والانی فقد او که چا ما سره مینه وکړه د الله سره مینه وکړه، او چې چا الله سره مینه وکړه الله به جنت ته داخل کړي، او چې چا زما تره سره بغض وکړه عباس سره فقط د ما سره بغض وکړه، ما سره بغض وکړه، او چې ما سره بغض وکړه نو الله سره بغض وکړه، او چې چا الله سره بغض وکړه الله به دوزخ کې رسوا کړي. هغې نه پس به د حضرت عباس رضی الله عنه دومره خلقو صحابه کرامو قدر او خیال ساته لکه د حضور پاک مبارک خپل پلار چې وي څوک یې قدر او عزت کوي. یو ځله د بار ملک نه چا مال دولت راولېږه، ډېر زیات مال، چې مال به یې راوړه نو هغه یې په جومات کې وغورځاو، هغه مال دولت یې ټول راوړو په جومات کې یو طرف ته وغورځاو. نو د حضور پاک خو به دا قانون و چې مال به راغی نو هغه به یې خزانه کو نه، بس اعلان به یې وکړه راشئ وړئ. نو په دغه ورځ باندې نبي علیه السلام اعلان وکړه وی راشئ دا مال وړئ. حضرت عباس راغی وی صاحب ماله خو ډېر مال راکړه. وی ولې؟ وی په بدر کې ما د خپل ځانم فدیه ورکړې وه او ما د عقیل فدیه م ورکړې وه د خپل رواره. وی ښه ده وړه چې څونه دې خوښه یې وړه. نو دې څادر یې خور کړه، نو د هغې نه خو پخوا هغه ډبلې روپۍ به وې، نو هغې په لپو لپو څادر ته راواچولې، نو چې وې تړلې نو بیا اوچتولی نه شوې. نو نبي علیه السلام ته وایي چې د الله رسوله چاته ووایه دې صحابو کې چې دا ما ته راوچت کړي. وی دا کار نه کوم، دومره واچوه چې څومره وړی شي. وی ښه نو ته مې وارې ته یې راته راوچت کړه. وی نه زه یې در نه اوچتو. نو لږ یې ته کمې کړې، نو چې یې کمې کړې بیا غوټه ورکړه، بیا اوچتوي نو نه شي اوچتولی. وی مور اصحابه کوي دي کې بعضې ملګرو ته دې حکم وکړه چې ما ته یې راوچت کړي. وی نه دومره شی در کوم چې څونه وړی شي. نو وی ته مې رواره نه وی د تې راوچت کړه که نه؟ وی دې نه در اوچتو. نو په درېیم ځل باندې ته بیا کمې کړې، چې بیا ته کمې کړې نو بیا دې دومره کمې کړو چې ښه په تکلیف باندې هغه پیټ یې اوچت کړه او په دې اوږو باندې په شا باندې کېښو. نو چې څنګه یې په شا کېښود روان شو، بخاري شریف کې حدیث دی، نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته کتل، هغې پورې ورته کتل چې په لاره کې یو طرف ته دی غیب شو. او صحابه یې په دې وجه یې کتل د هغه د هغه حرص ته وجې نه چې ګور دومره مال یې یوړو چې ایله په خوارو باندې وړی هم نه شي او په تکلیف باندې وړی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام مبارک حکم وکړ ته لاړ شه او د مالدارو خلکو نه زکات راغونډ کړه. نو دریو کسانو ولا زکات ورنکړ، یو خالد ابن ولید
او یو بل کسو ابن جمیل ورته وای او یو حضرت عباس. نو نبی علیہ السلام دراغه وی سیب نور ټولو خو زکات راکا او خالد ابن ولید او ابن جمیل او عباس را نکا. نبی علیہ السلام او فرمایل وی ابن جمیل ولې زکات در نکا؟ وی دی خو غریب او خدای مالدار کا. نو چې الله مالدار کنو پکاردار چې د خوشاله زکات در کړي وي دې د خدای مقابله کوي خنه کوي. هغه نه خپه شو او په خالد ابن ولید خو تاسو ظلم کوي. هغه سره سړي چې تاسو زکات غواړي هغه کم استه دا هغه توره ده دا هغه نیزه ده دا هغه زغره ده هغه ټول د الله په لار کې جهاد ته وقف کړي نو ظلم پې کوي. او یا عباس نه مه غواړئ زما تره دی د هغه زکات به زه درکم او د هغه ډبل به درکوم. هغه باندې چې څومره کېږي نو دوچن زکات په ما دی زه به درکوم. وی دا ولې؟ وی نبی علیہ السلام دا ولې وی زکات خو به هر سړی خپل ورکوي. وی دی ځکه وی چې د بیت المال کې کمی و. نو نبی علیہ السلام د حضرت عباس نه 2 کالو پیشکی زکات مخکې اخیستی و. د هغه زمانه کې خو سود جایز و، خلکو به سود کو. نو دا سود د حجة الوداع په موقع باندې حرام شو. اخیری چې نبی علیہ السلام مبارک اخیری کم حج کړی دی د وفات نه لږ غوندې مخکې، نو په هغې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ وی خدای مبخه سود چې څومره دی نو دا د نن نه پس حرام. او که د چا سره پیسې د سود دي نو اصل سرمایه دی وصوله کی او د سود پیسې ولا مور کوي. نو لومبي عمل چې نبی علیہ السلام وکړ د حضرت عباس په هغې یو کې اعلان وکړ وی د حضرت عباس چې چاله پیسې په سود ورکړي دي نو وی د هغه چې څومره پیسې دي وی د هغې زه اعلان کوم وی هغه ختم هغه مور کوي ولا. حضرت عباس دا ونه وی چې د الله رسوله زما پیسې ولې خلکو ته خیرات کې او زما په پیسو باندې زما نه یې تپوس ونه کړ. نه د نبي علیہ السلام په هغه دونه اعتبار چې زه یو خبره وکړم د هغه د مال په حق کې نو هغه د ما د هغې خبرې جواب نشي کولی او نه پرې خفګان ښکاره کولی شي. نو د سود په معامله کې چې نبی علیہ السلام عمل کو چې یاره سود دی خلک نه وصولوي د لومبي عمل نبی علیہ السلام د حضرت عباس نه وکړ. د حضور پاک د بیماری په وخت کې حضرت علی صاحب بار راووته نو خلکو به یې تپوس کو وی نبی علیہ السلام څنګه دی؟ نو ده به الحمدلله ښه دی. بیا به یې چا تپوس وکړه نبی علیہ السلام څنګه دی؟ نو علي صاحب وی الحمدلله ښه دی. اصبح بحمد الله بارعا یاره نن ورځې الحمدلله ښه دی. حضرت عباس ځان لګا وی علي وی دلته راشي وی تا ته پته لګي نبی صاحب څنګه دی؟ یاره وی طبیعت خو نن سبا ښه دی برابر. وی ما ته د خپل خاندان د خلکو مرګ د دې پوزې نه معلومیږي دې ځای نه وی ما ته پته لګي زه د خپل خاندان د خلکو مرګ د دې پوزې نه معلوموم. وی قسم دی چې 3 ورځې پس به ته د بل چا د امثالان دی. 3 ورځې پس نبی علیہ السلام مبارک دنیا نه تلو والا ما ته پته لګه. وی زه چې لاړ شو او تپوس دې وکړو چې ستا نه پس به بادشاه څوک وي؟ حضرت علي صاحب ورته وی داسې نه کوو دا تپوس موږ نه کوو. ولې چې حضور پاک نه څوک شی غواړي نو ګورې نه یې ورکوي. هسې نه د نبي علیہ السلام به دا خیال راشي چې دوی جوړ دا بادشاهي غواړي نو هسې نه اعلان به وکړي چې ګورې زما خاندان له یې مه ورکوې بیا به سي. واقعي مکه چې حضرت عباس دا خبره وکړه چې ما ته د خپل خاندان د خلکو د مرګ د پوزې نه معلومیږي او 3 ورځې پس به ته د بل چا د امثالان دی. د حضور پاک امسا به ختمه شوي دی بره دنیا نه تلي مکه 3 ورځې پس نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف راوړ. صحابه به ډېر زیات احترام کو دونه قدر به کو لکه چې سړی د خپل پلار نه زیات د احترام او د قدر به کو. او تر دې حده پورې چې یو ځل باران نه کېده په مدینه شریفه کې نو چې باران نه کېږي نو دی حضرت عمر دی راوسته بار یې وویسته میدان ته او چې باری سنگ میدان ته وویسته نو دی مخامخ ودرو وی یا الله وی نور کله چې به کله باران نه کېده او قحط به نو مونږ به تا ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم پیش کړ نو تا به مونږ باندې باران وکړو. باقاعده بخاري شریف کې حدیث دی. او اوس خو نبی علیہ السلام نشته نو خدایا مونږ د نبی علیہ السلام تر حضرت عباس تا ته ودرولې. الہ العالمین دا د پیغمبر علیہ السلام تر دی د ده په مخ الله په مونږ باندې باران وکړه. نو وی داسې سور نورو او شین اسمانو چې د اوریا د درک پکې نه لګېده او چې صحابه او حضرت عمر دی پیش کو د باران دپاره الله ذوالجلال ته نو وی داسې اوریا زراله چې دوی لا را روان شوي نو چې اوریا زراله
او مدینه منوره ټوله د وریځو نه ډکه شوه او دوی کور ته لا رسېدلي نو چې خدای پاک په شیبو شیبو باران وکړ. دې نه څه معلومه شوه؟ دې نه دا معلومه شوه چې د نبي علیه السلام د رشتې احترام څومره دی، الله څونه احترام کوي. حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هغه صحابه کرام حضور پاک مبارک په مدینه منوره کې موجود دی، قبر مبارک کې خو موجود دی، او لوی لوی صحابه کرام موجود دی، قرآن حکیم موجود دی، د احترام نور ډېر څیزونه موجود دي. خو رب العالمین سره د حضرت عباس څونه احترام دی، څونه عزت او څونه قدر دی چې خدای پاک د هغه په وجه باندې په مدینه شریفه باندې باران وکړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل جون کې د بیت المال په مال کې خپل خاندان لا لکه دا د قرآن د وینا مطابق چې کله به یو غنیمت حاصل شو نو په هغې کې به یو حصه د نبي علیه السلام مبارک د خاندان وه، نو دوی له هغه حصه ورکړې وه، خو په دې شرط یې ورکړې وه چې ګورې دا به خرڅوی نه او دا به ستاسو په میراث کې نه ځي، نه به یې خرڅوی او نه به ستاسو په میراث کې وځي. د دې امدن وړی او باقي د دې چې کم ذات تېره ځمکې هغه د بیت المال. په هغه طریقه حضرت ابوبکر صدیق او د حضرت ابوبکر صدیق نه پس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په هغه ترتیب د دوی سره خپل ګذر اوقات کړی. د حنین په جنگ کې په غزا کې د شرکت ثابت دی، نبی علیہ السلام مبارک سره حنین له تللی دی. دا اوتاس په غزا کې د نبی علیہ السلام سره د شرکت ثابت دی، او د دې نه مخکې چونکې د بدر په غزا کې خو دې قیدي نیولی شوی دی، د احد په غزا کې دی په مکه مکرمه کې و، د خندق په غزا کې دی په مکه مکرمه کې و، نو هغې کې دی د نبی علیہ السلام مبارک سره شریک و. دا د حضور پاک مبارک ترو په دې میاشت کې د رجب په میاشت کې په سن 32 هجري کې 22 هجرۍ کې وفات شوی دی او د زبرګې میاشت کې عمر یې 88 کاله و، 88 کاله عمر او د جمعې ورځ به چې دی وفات شوی دی. حضور پاک مبارک له یو ځل ورته سوال جواب وکړ، وی عباس تم راشه او بچي دې م ټول راوله. نو دې م راغی او بچي م وله راوستل. نو نبی علیہ السلام مبارک د ده په بچو صادر واچو او په عباس هم صادر واچو او یو ډېره خشته دوی وله، اللهم اغفر للعباس، یا الله عباس او د بچي ټول وبخې. صادر یې پیچولو، یا الله عباس او د بچي ټول او سنگ مغفرتا تامتا، خدای داسې وبخه چې د دې نه پس اړو بل څه پاتې نه شي، چې څومره ګناهونه یې ټولې ختم شي. دا وله نبي کریم دعاګانې کړې او د بچي یو زوی فضل ابن عباس نبی علیہ السلام مبارک چې به کله سفر نه راته یې دومره هوښیار و، نو دا خپل بچي به یې وله مخې له ولېږل، خلک د خلکو استقبال کوي که نه، نو دا فضل ابن عباس ته د زوی و، قسم یې بل زوی و او عبدالله ابن عباس دی بل زوی و، دا به وله مخې له استقبال له لاړل. نو نبی علیہ السلام مبارک به اوچت کړ ځان سره یې په خپله اوښه باندې کېنول، څوک به مخکې کېنول څوک به وروسته کېنول. د حج په موقع حجة الوداع کې د نبي علیہ السلام د سفر ملګری څوک دی؟ فضل ابن عباس د زوی، په اوښه ځان سره شاته کېنولی. عبدالله ابن عباس دی به کله ته پیغمبر علیه السلام مبارک سره به شپه کوله او حضور پاک به له دعاګانې کړې. د زوی دی بل عبدالله ابن عباس هغه له د قرآن دعا کړې ده، اللهم علمه الکتاب والحکمه، خدای دته قرآن وښیه او حکمت ورته وښیه. نو خدای پاک د رئیس المفسرین جوړ کړی دی، د تفسیر په باب کې خدای پاک هغه له لوی مهارت ورکړی دی. بهر کې د دې رجب په میاشت د زبرګې میاشت کې په د جمعې ورځ باندې په سن 32 هجري کې دی وفات شوی دی او عمر یې د وفات په وخت کې 88 کاله. نو په دې نسبت مې د دې ما چې د تاسو د بای صحابه کرام وپېژنئ چېرې صحابه کرام یو صحابي د کم حیثیت خاوند دی او صحابو څونه څه کړي د دین دپاره، څونه محنتونه او څونه قربانۍ یې کړې دي. نو ځکه دا بعضې صحابه کرام درته شمارم چې تاسو یې پېژنئ. رب العالمین دې زموږ د ټولو نه راضي شي. خدایه موږ د صحابه کرامو په نقش قدم باندې روان کړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګري صحابه دا ډېر لوی خلک تېر شوي دي. نبی علیہ السلام په خپله فرمایي وی الله فی اصحابي، وی د خدای نه ویرېږئ زما د صحابو په حق کې بد رد ورپسې مه وایئ. وی که تاسو کې یو کس، نبی علیہ السلام فرمایي وی که تاسو کې وروستو خلکو کې یو کس د احد د غر عمره سره در خیرات کړي او یو صحابي د چټاکۍ برابر خیرات کړی وي، د صحابي هغه چټاکۍ ته نه رسېږي. رب العالمین دې زموږ ستاسو د راضي شي.
الله هم د صحابه په نقش قدم باندې روان کړي او د هغوی په شان عقیدې اعمال دی الله زموږ نصیب وګرځولی کړي رب العالمین دواړو جهانو خیر نصیب کړي خدای که څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي الله که څوک حاجتمندي حاجتونه یې پوره کړي الله که دا چا یو بل سره دشمنۍ طرفګنۍ په روغو باندې بدله کړي الہ العالمین چاته څه قسمه تکلیف وي هغه تکلیف ولا په خیر او په خوشحالۍ باندې بدل کړي او د دواړو جهانو خیرونو او سعادتونه هم نصیب کړي او د فتنو نه پامن کړي وساتي او اخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله ګناه کبیره هم نه کوي اذان اقامت کېږي کولی شي عام وایي چې شیطان د فرشتو استاد و دا غلطه خبره ده شیطان فرشتو ته څه خوري دي چې دی استاد او مزدور خیر دی چې مزدوري وکړي که نه هر چا له وکړي نو هغه مزدوري ته غشتی شي دا څومره فتح کېږي نو دا ټول د خالد د برکته کېږي دې زه د ګورنرۍ نه لر کوم چې خلکو ته دا وښیمه چې دا څومره فتح کېږي دا د مسلمانۍ د طاقت ته وجه نه کېږي که خالد جمدي وي او که مړي دا فتح به کېږي دا مې دړ ارمان دی نو دې میدان جنګ کې ولاړو میدان جنګ کې ولاړو چې ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه راغی ویل خو عمر را لېږلی څه حکم دی وی تا چې د صحابي دا 10,000 روپۍ ورکړي دي دا د خپل مال ورکړی دی که د مسلمانانو وی دا مې خپل ورکړی دی نو عمر خو چې د اسراف دی اسراف دی ولې کړی دی وی زما په مال او زما په پیسو ورکولو زه ښه پوهېږم عمر پېښ او خپل مال یې پېښه زما مال سره د عمر څه کار دی یو صحابي دی ما ول خپلې پیسې ورکړي وی ښه ما ته خو وایي چې دې د ګورنرۍ نه معزول کا ډېره ښه خبره ده چې معزولۍ مې ډېره ښه خبره ده نو یو خاص ټوپۍ به ده گورنر په سر وه هغه ټوپۍ ته ده لرې کړه وی دا ټوپۍ راکړه ما دا ټوپۍ واله پټکۍ راواخې د سر نه یې څه وکړه نو څه وایي وی الحمدلله هغه گورنر چې لر شو وی الحمدلله وی اوسه پورې جنګېدم د مسلمانانو مخکې به جنګېدم اوس چې جنګېږم د یو سپۍ په حیثیت به جنګېږم مخکې به د جرنیل په حیثیت جنګېدم اوس به د سپۍ په حیثیت جنګېږم خو جنګ نه مې څوک نشي وښتی بیا ډېره موده پس راغی مدینې منورې چې مدینې منورې ته راغی نو د عمر فاروق رضی الله عنه سره ملاقات وشو نو د عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي چې ګورې خالده مونږ خو د ګورنرۍ نه لرې کړې خو په دې خیال نه چې په تام څه شک و یا د خیانت شک مو در باندې خو زه دې قوم دې دنیا ته دا ښیم چې ګورې که خالد یا بل صحابي جمدي وي او کني دا فتح او دا نصرت د الله په اختیار کړې دا به الله مسلمان له ورکوي نو دی بیا په مدینه منوره کې د هغې نه پس هم ډېر جهادونه کړي دي نو اخره کې چې دی کله مړ کېده که نه نو ده به جاړل یو ځل په بستره باندې پروت دی بیمار دی او جاړي چا ورته وی خالده ولې جاړې وی جاړم په دې چې ساره نه په خپل کټ کې خېږي په دې جاړم نو ولې ته په دې خپې وی یو په دې خپې مفسوس دا دی چې د ما نه دا سا د جهاد په میدان کې وتلي ډېر جهادونه مې وکړل واقعي 2.5 نه زیات جهادونه لیکن خپه په دې مه چې میدان جنګ کې او د جهاد په میدان کې مې د سا د وتو نصیب نه و په خپل کټ کې را نه ساتېږي او یو د وجود کې 2 ګوتې ځای داسې نو چې په هغې د غشي یا د نیزې یا د تورې داغ دي 2 ګوتې ځای پکې داسې ټول وجود یې زخمي زخمي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې د سره کوم محبت و یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لېږلی وی لاړ چې له صحابو نه زکات راغونډ کړه راغی وی صاحب دریو کسو زکات رانه که باقي ټولو راکړي و یو ستا تره حضرت عباس رانه کړه دویم خالد ابن ولید رانه کړه او دریم ابن جمیل یو صحابي دی هغه رانه کړه نبی علیه السلام او فرمایل وی د عباس زکات په ما دی ابه زه در کوم دوچن به در کوم ځکه چې نبی علیه السلام د هغه نه د 2 کالو زکات پیشکې اخیستی او د خالد غریب نه تاسو څه غواړئ د هغه نه زکات مه غواړئ د هغه خو چې څومره مال دی او سامان دی ټول جهاد ته وقف کړی دی هغه سره دې څه چې تاسو ته زکات غواړئ او دا دریم صحابي ابن جمیل دې خو ډېر زیاتې او ظلم کوي الله مالدار کړو دې زکات نه ورکوي دا خو زیاتې کوي نو ګوره وی خالد ابن ولید چې څومره سامان دی که اس دی که توره ده که زغره ده که نور څه دي وی ټول جهاد کې د الله په نوم وقف کړي دي نو غواړئ ته څه دا ډېر عظیم المرتبه ډېر عظیم مجاهد او دا نبی علیہ السلام ډېر نږدې ملګری پاتې شوی دی خالد ابن ولید او دومره بهادر انسان چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله ورته د سیف الله لقب ورکوي سیف من سیوف الله
دا الله د تورو نه توره ده. او زه اکثر طالبانو ته هم دا خبره کوم، دې پر خپل کټ پوزي کې ولې مړ شو، دې میدان جنگ کې ولې شهید نشو؟ دا هغه خدا خو هغه چې د میدان جنگ کې شهید شم. او د سلو نه زیات جهادونه یې وکړل. دا ولې؟ زم نبی علیہ السلام مبارک و د توره ویلې، د توره چې توره ورته وي او کولو توره ورته وي، نو د پیغمبر توره او د الله توره بیا ماتېږي نه. د انسان د اوسپنې توره به ماته شي، خو د الله او د رسول توره ماتېدو والا نه ده. پیغمبر علیه السلام ورته د الله توره ویلې ده، دا به جنګ کې نه ماتېږي، ځکه په خپل کټ پوزي ته سا وختله. نو زمونږ پښتانه وایي موږ د خالد بابا اولاد یو. اوس به دا نسب وګورو چې واقعي موږ د خالد بابا اولاد یو که نه یو. نو خالد ابن ولید په مدینه منوره کې وفات شوی. نسبن پښتانه د خالد ابن ولید اولاد نه دي نسبن. و یو څیز شته هغه دا چې پښتنو کې چې فرشتونې پښتونې نو هغه کې بهادري وي، دا حقیقت دی. ځکه همیشه پښتنو هم جهادونه کړي، په دې وطن کې پښتنو جهادونه کړي. محمود غزنوي رحمت الله علیه چې په دې علاقه راغی نو د پښتنو یې مرسته کړې دي، ورسره جنګ کړی دی، جهاد یې کړی دی. د سیکانو په مقابله کې دې پښتنو جهادونه کړي دي. په تحریک آزادۍ کې چې کوم وخت انګریز د دې وطن شړنه شړلې شوی دی، نو پښتنو پوره جهادونه کړي. زموږ علماو تاسو پښتنو مشرانو ټولو په شریکه ښه مضبوط جهاد کړی دی. باباجي صاحب رحمت الله علیه ته وګورئ کوم ځای کې پروت دی. دا خو د انګریز د جهاد د وجې نه مومندو ته تللی دی، په مومندو کې د هغه قبر دی. او باباجي صاحب رحمت الله علیه سره چې کوم خلک وو هغه هم ټول پښتانه مجاهدین. دا چې تاسو وینئ ځای په ځای د اوږده اوږده قبرونه چې ته ښکاري، غټ غټ قبرونه، نو دا غټ غټ قبرونه دا نه چې دا پکې یو سړی خاص دی. دا چې جهاد کې مرګري جهاد کې چې د مسلمانان شهیدان شوي، نو هغې له بیا یو قبر ایستي یا په یو ځای ښخ کړي وي، نو په هغې باندې یو اوږد څلی جوړ کړي، نو دا ځکه دا یو قبر ته جوړ شوي وي. دا نیموړی بابا تاسو تاریخ وګورئ، نو دا د محمود غزنوي ملګری رحمه الله دا هغه زمانه کې راغلی دي، دلته جهاد کړی دی. او بیا دغه ځای کې سره د ملګرو شهید شوي دي، نو دا ځای کې قبر دی ورسره ملګري هم دي. نو پښتنو په هر میدان کې د حقیقت ته د باطل مقابله کړې ده. انګریز که خدای پاک ایستی دی، دا بېله خبره چې نوم پکې د بل او د بل کېږي. زه اکثر دا خبره کوم، وی پلانکي د پاکستان د ازادۍ تجویز پیش کو، او پلانکي پکې خوب ولید او ملک آزاد شو. مې دا جوړ په خوبونه ازادېده، په خوب ملک ازادېږي یا په سوچ وی دی پلانکي سوچ پیش کو. زه خو به زرګونه سوچونه پیش کړم، نو زما په سوچ خو ملک نه ازادېږي. تاسو تپوس وکړئ زموږ مشران وګورئ، شیخ الهند صاحب رحمت الله علیه، مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه، عبید الله سندھی رحمت الله علیه، دا تاریخ ته د علما وګورئ، قسم په الله چې حیران بشئ. یو مورخ لیکي، یو انګریز مورخ، وی دغه زمانه کې زه روان یم، وی په هندوستان کې دلی نه روان یم، وی یو اونې پورې د یو عالم وجود تړلی شوی دی او شهید پروت دی. دا علما به صاحبه د خنزیر او د سور په سرمن کې بند کړل، او ټکونه به تیر کړل، او بټو ته به د اور بټو ته د چونې بټو ته به یې غورځول. دا علما او د پښتنو تاریخ ته د قربانونو ډک پروت دی. نو که څوک وایي چې پښتانه د خالد بابا اولاد دي، نو زم دا به نسبي نه، دا به روحاني اولاد دي. لکه څنګه چې هغه کې بهادري وه، دارنګې پښتون خو چې سوچه مسلمان پښتون وي، هغه هم بیا بهادري. په بهادرۍ کې، تحریک آزادۍ کې، د علماو شاته او درېدو کې، هر مقام کې په میدان کې وتو کې الحمدلله د پښتنو یو تاریخ شته دی. خدا نه چې نسبي د خالد بابا اولاد دي، نه نه نه، نسبي ما ته پته نه لګي، که بل چا ته پته لګي، چا ته تاریخ معلوم وي به، خو روحاني موږ دا دعوه کوو. موږ مسلمانان الحمدلله دا دعوه کوو. ګوره څومره زموږ خلک چې عبادت کوي بدني، دا ګورې بل قوم نه کوي. تاسو لاړ شئ سند ته ولاړ شئ او د نورو علاقو ته لاړ شئ، دا تبلیغ والا اکثر دي، هغې نه تپوس وکړئ، یقین وکړه چې په روژه کې هغې ودونه کوي. روژه پېژنیم نه چې ډېر خلک دې بانډو کې روژه پېژنیم نه چې زه روژه نیسم. د خدای فضل دی، زموږ پښتانه ښې روژې نیسي، د الله فضل دی. یو څیز کې موږ لږ کمزور یو چې مالي عبادت کې بیا موږ نه یو شوي، مالي عبادت کې نه یو شوي. هغه خلک په مالي عبادت کې تکړه دي، خو بدني عبادت کې که جهاد دی، که هغه مونځ دی، که هغه روژه ده، که هغه بل عبادت دی، هغې کې پښتانه بیا تکړه دي. خو چې یاره پښتنو سره سوچه مسلماني وي، ګورې دا پکې شرط دی، سوچه مسلماني چې وي پکې. الحمدلله موږ پښتانه یو، موږ سوچه مسلمانان یو. نو موږ د خالد بابا نه چې د هر صحابي اولاد یو، موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم روحاني اولاد یو. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه فرمایي، هر تقي، هر پرهیزګار سړی
او هر پاک انسان دا وی زما اولاد دی. بهر کې صحابه کرامو چې قربانۍ کړې دي نو الله دې داغي لداغي په آخرت کې په جنت کې بهتر اجرونه نصیب کړي، ځکه چې دا داغي ژوند د قربانونو ډک دی. قسم دې کور پرې خو دې نبی علیہ السلام چې کله مکه مکرمه فتح کړه یو صحابي ولا راغی وی دا الله رسوله وی مال خپل کور خو د کافرو نه والا کړ، ځکه چې دې هجرت کړیو مدینه منوره ته نو کورونه ته پاتې شو، هغه کورونه کافرو قبضه کړل. وی اوس موږ مکه مکرمه فتح شو نو ته مهرباني وکړه دماغه کور دی الا لراکا. نبی صلی الله مبارک وته اشاره وکړه دی خراش وکه وته پټه خبره وکړه. صحابي روان شو بس ټیک شو جی. صحابین چې تاسو کو وی حضور پاک مبارک د تاسو وی ما ته وی چې دا کم کور دی د الله په نوم پرې خې دی او هجرت ته کړی تاسو یې مکاوه یې چې بالکل نه کوم. هغه کورونه بیا غي واپس رال مکه مکرمه ته فتح کړه. نبی علیہ السلام مبارک چې کم کورونه د الله په نوم پرې خې دی بس پاتې میغواله نه غواړو اسم نشته، کورونه پاتې، زمکه پاتې، پیسې پاتې، بچی قربان. ځکه الله صفت دی په قرآن کې والذین معه اشداء علی الکفار، د کافر مقابله کې سخت، رحماء بینهم یو بل سره شیر و شکر، رحماء بینهم. افسوس دی نن زموږ مسلمان کافر پرې خې خپل منځ کې سره یو بل باندې سختی کوي، یو بل سره ظلم کوي. اخرت خو یې د زمکه خو یې چې زمکه لبمزو تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا. پیغمبر ته وته ګوري هر وخت پر کو په سجده پرتی او د الله فضل د الله نه غواړي. او دا مثال تورات کې د دې ذکر دی، دا په انجیل کې ذکر دی. نو صحابه بهتر مخلوق دی د الله، د نبی علیہ السلام صحابه، ځکه د حضور پاک ډېر به خدمت کړي. د نبی علیہ السلام نه په دې سینو غشي تنبولي، د نبی علیہ السلام مبارک نه په تورو باندې په خپل سینو د تورې غزارونه تنبولي. او دا زموږ دین خو چې موږ ته رسېدلی دی خدای غي برکت دی. الله دې موږ هم د هغې په نقش قدم روان کړي او پروردګار دې زموږ هم د دواړو جهانو خیر نصیب وګرځوي. که یو سړی حج ته لاړ شي او په دلته قرباني واجب دی بدلته قرباني کوي او کنه به کوي. د دې داسې مسله ده دا لږه اوږده خبره ده. یو سړی چې حج لځي نو دې کې دې ځای نه لاړ شي نو څوک مدینه منورې ته د حج نه مخکې ځي او څوک ترې وروسته ځي.